کوم محترم جنرال صاحب مودبین او انجینر صاحب محترم او قاری صاحب محترم عبدالله ګډونوالو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وایم. الله دې وکړي جوړ او روغ او خوشحاله به یاست. الله مو قدر وکړي. مننه. بعد له سلامه خو نو محترم مبین صاحب د تاسې د موضوع په اړوند باندې به یو لنډ نظر ووایم. هغه داسې په افغانستان کې چې هغو طاقتونو تقریبا چې له ټولې دنیا راغلي وو 40 مملکته هغو مجهز عسكر امریکایان او پولنډیان او استرالیان یغو چنداني نتیجه ورنکړه. په دغه ملیشو به ان شاء الله د افغانستان خلکو ته د دوی لپاره کومه نتیجه مثبته نه وي. دا عین د دوی ماتې د دوی دغه ملیشه جوړوي او دغه ان شاء الله اخیری شی بي دي. بس خلک باید څوک چې دریاب په غلبي یا غرقي ځکه تم لاس اچي نو دوی دریاب اخیستي ان شاء الله په غرقېدا باندې دي. دا ملیشه ان شاء الله هم تن ورنک هاي څه چې دغه ملیشه کې چې اوس جوړیږي پولیس خستالاندې پولیس وختالاندې نه ټول فوډریان وړي دي هغه مسله کړي دي. هغه د ظالم بچیانو بیا تر مرګه جنګ کوي. دا د دوی بهري ځواکونه دي. د کابل د سیند څه پوډریان چې وړي دي نومې پیټ شي خی د بهري ځواکونه. خدای دې غرق کا افغانستان کې بهر له کوم مسوسه ته بهري ځواکونه جوړه بیا هغه بهر ده دغه بهر د محترم مؤمن صاحب دا تر پله لاندې خدا او بو یږي دغه تم بهر وای دغه بهر بو دغه تم بهر وای ښه نو دغه باندې نو می خې د بهري ځواکونه نو دوی ته څلګ سره یو ټوټه باندې پورټر وار کی ځتی وای دوی تر مارګه جنگيږي او د پوډري عادت دا وای هغه یو فارسی متل چې تر سو وای چرسی از دې چیز نه متر سي استرانګ بایسکل متر سي. نو دا پوډریان خو دې یو داس دیو کورو دوی بیانو د زمون دی وی دومره بسیط چې وو طالبانو د ټوپک موپک د خیر سرار څور پاتې نه دا د دوی بهري ځواکونه ده. کته مارګ چې بیا پوغو کته مارګ ورو د شپږ سو طالبان وازن 1500 ځوندینی چې انا له چارجر راکړل لپټاپ کې چارج ختم شو. محمد چارجر راکړل دا هغه کته مارګ چې بیا وګوره بیا رقم بل کته جوړ کړی په هلمند کې زرکسیزه کته هغه د کامرې مخې ته تیرو ماتې ورته وکړه موضوع دې مړ نسه یقیني تر دغه خو هغه د تاسو په هریز واکونه ډېر تکړه دي چرسیانو پوډریانو نو د کابل محترم په دوه کامیان فل رایټانو د سی آی ای جاسوس دا بیچاره ور دومره مجبور شوی او ملامتوي په دې باندې جناب سي د هر په مخ کې او سړی موبایل نشي ګرځوي پرونه د کې د هر دیوایان د خبيث نمیږي دغه سي او غاټه پازه د لکه کوفتا باندې هغه نه غلو موټر وړي د ټیکسي کې ترارګه پور راغلی دا د لابل شارم او امر الله صالح د کابل د امنیت ذمہوارم ده موري اخستو یو داران یو بی غیرت یو رذیل چې طالب لډاره په هغه وخت کې طالب یو زنګین ټوپک هغه هم لدنه نیول دوی تر کولا بوج غلو نن راست وروره سینا به کله دسي کی کله به دسي کی د طالب سره او سره چې طالب سره دښمنی کله د هرګه خوروزه د رجال برجسته د شرم خبره ده د رجال برجسته 1500 سرتيري 1500 دا د امر الله صالح ساتون کی 1500 کابل په هنتون ساتون کې لاس کسنه دي صحیح شو. د افغانستان د نور عامر منفعه اورګانونه یا سازمانونه یا غوي ساتون کې لاس 15 ته د سی آی ای د جاسوس د بلیک واټر د مزدور پرون د روبل غلام نن د ډالر سپای امر الله صالح 1500 ساتون کې د رجال برجسته ځان پسې ګرځوي تم ځان ته عتل وای تم ځان ته غیرتی وای تم ځان ته نر وای بیا لامدغه ساتونکو سره دی لامدغه ساتونکو سره دی ډیر لري نه د کابل په 100 کیلومترۍ کې یا باګرامې ولسوالۍ ته لاړسه یا کوی صافي ته لاړسه یا د لوګر محمد اغه یا د کابل موسیو ولسوالۍ ته نر دی بولم 1500 ضرب 1500 کا او همدغه د رجال برجسته کارکون کې لیکا لپاس د بي پنځاو دوم ګرځي نر دی بولم موسیو ته لاړسه پښ په تیر کالته بیا د زمانم څه ته په دې هواد میانه وخت چې ته د ارګ د سیمټي دیوالونو نشراوتلای وخت چې ته د ارګ په 1 کیلومترۍ کې خپل کور ته ل 200 زدي زری موټر سره نستللای
وخت چې 15 کسه طالبان در پسې راځي د تا کور ته ننوځي موټر بم در باندې کوي اتاق په اتاق در پسې ګرځي په خپله د دا انټرویو ده طالبانو تاسو نه مې یوه هیله د هغه انټرویو دی ته خو کاټ کې هغه خو راواچوي هغه مې پارچې واټساپ ته یاره دې سړي سره د ما ډېر ضرور کار ده هغه راواچوئ دا یې وایي چې داسې یو ستوري باندې چې په هغه ستوري وړوکی سایز سپی نسي وتلی دا د امرالله صالح خبرې دي وروره یو وړوکی سایز سپی له هغه ستوري نسي وتلی زه وایي له دې ستوري نه ووتلم نو دا که د تا شاته باروت نه وای له دې ستوري ته وتلی سوې خورونه تورو در پسې چې په هغه ستوري ته یو وړوکی سایز سپی نسي وتلی 2.5 ګز امرالله صالح ته څنګه ووته خو شاته زورو در پسې وای دا هغه جای ښي وای دغه جیناس یو شغال وای ټوپ نسي اچولی ګوره دومره دا هیجاني کړی و طالبانو دومره بیچاره سلګۍ وهلې په دې نه پوهېده چې راځه تازي وایه نو زمری وایه وای یو تازي یو ګیدړ وای له دې دیواله ټوپ نسي اچوی ما له دې 3 منزل نه کته ځان واچو نو خو شاته در پسې د اتلانو ناره وه شاته د تکبیر ملکوتي اوازونه و در پسې نو صالح هغه خلک لا ختم نه دي صحیح د هغه خلک شهیدان چې ته له دې وړوکي سایز ستوري نه وویستلې لیکن هغه خلک ورک نه دي ختم نه دي عوضیان لري ډېر لري اوس هم شته دا وارې به دې کېدای سي د دیګ بخار نه مشلې نه له داسې یو ستوري نه وباسي مه څېړه یار به یې وتو چانس انشاءالله نه وي مبین صاحب دا د دوی نومان دي د دوی نومان دي سفي ورکوي دا اتلان دي دا سنګوریان دي مبین صاحب محترمه یارې ګوره سنګوریان هم پکې خو هغه طالبانو ختم کړو بیا یاربکیان هم پکې خو هغه ختم سو اوس بیا د اتلانو نوم پرېښی دا فلمو ته ګوري دا ترکیې په فلمونو ګوري هغه نومان هغه ورکوي خو عمل کې بیا د هغو شی نسته ټول هغه خلک کید لکه تاسو وویل د مور و پلار ازاریان او پودریان چرسیان ځکه هلمند ته د مار قطع لېږلی او بیا د مار قطعې سره هغه مرګونه یې د قطعې مشر ما بې سامانه څه ده په لاره څه داسې داسې زیات یې لیدلی ده امولاخ پاوزي هغه تللی بیا د مار قطع له محاصره عسکرو سره په بیس کې دویم ځان محاصره کړی ده هغه د دې لپاره تللي چې محاصره عسکر راغوځي کې دویم محاصره دی هلته اوس خطرناک د دوی د مار قطع بحري ځواکونه د پکې شته پوډریان هو هوایي ځواک ټول نشایان پوډریان هغه پدار او مادر د دوی ترزان د قندهار بیا وګوره جنرال ګوګشتاګ غوګو جنرال غوګو هغه هغه باندې قندهار ساتي وای دا یو نمونه ده مال بالکل د قندهار په خلکو کې یقیني سي دا یو نمونه ده ځکه قندهاریان چې مونږ ګورو ماشاءالله شاخ بریتونه شاخ پټګۍ په هندوستان حکومت کړی ده نو دا قندهاری نه ده دا رمونه یې خدای له کوم جنه راوړی ده د قندهاري مهر یې پرې لګولی د قندهاریانو په 22,000 قندهاریان چې د ریګونو لاندې شوي دي نو جنرال رازق او جنرال غوګو ته خو هم له نسل نه ختم کړې د کابل ګوډاګۍ اداره یې اخر داسې یو چغال ته کېنوله ته خدای نو تادین خان تادین اول خو یې د نوم ته وګوره بایسکل ساز خاک رضوان هغه بله ورځ ناستو ښځو ته یې کنفرانس ورکوم هلته به دې ښځو ته بیا څه شی ویلې ځکه په خبر خو نه پوهېږي وایي چاکچاکې مو کمزوري دي چاکچاکې مو کمزوري دي دا د دوی د ولایتي شورا رئیس ده چاکچاکې مو کمزوري دي هغوی بیا چاکې وایي نه وایي کمزوري دي څه کې اوس لاسونه مات کړي نو د تا خبرې خو ملاکه داسې خبرې خلک نو د کابل ګوډاګۍ اداره د زوال شیبې دي جمعدین او جمعدین کوچای هم دې په دار نه لګي اورم انجینر سر جنرال صاحب دغه خلک چې دي نور ورخطا سوي دي او ان شاء الله چې دوی دغه ملیشیا نشي جوړولای هغه خلک چې دوی ور باندې بمبار کاوه هغه خلک چې هغه دوی دغه ودونه بمبارول دغه جنازې بمبارول سوال لکه د جواب راک $1,000 درکوم ا دې پیپسي بوتل غوندې استعمال سوی هغه کوم والی دی افغانستان هغه لکه چې لوګر کې وغه نه کنه ما درته $1,000 دی بیا هم چانس لري دی پیپسي بوتل خپل یو کمپنی کنفرانس کې ویل امریکانو موږ د استعمال کړل لکه دی پیپسي بوتل ډیران ته واچول کمنټ کوم کچا جواب راک $1,000 انعام ورغی بس دغه بخل د کوشش وکړي نو دا خلک چې دی ستر جنرال صاحب هغوی نور ان شاء الله ورخطا سوي دي او دغه ملیشیا چې د جوړي دا به ان شاء الله ټول مجاهدینو ته تسلیمېږي زراغات مې د شناخته واورېدل لکه سعودي ویلې
بخښنه غواړم اتانورو زنده جنرال باد. صاحب وبخښه. بالکل $1,000 دا راغله ورور. تانور خو بوستله هندوستان دغه راغواړي چې اوس ماته کومک کوي هندوانو ته وایي اوهو ولا ډېر کړي یقیني چې ډېرو جواب راکړو خو هغه درنه مخکې سو زاهد افغان زه یې تاسو ته به مسلسل انشاءالله دا دوی ته اوس له دغه له انډیا چې کومک غواړي دغه حاجت محمد یوه ټوکه کړې ده که اجازه یې درته ووایي باید د ادب چوکاټ کې هغه ډېر ګاده به ټوکې دي چوکاټ کې ده انشاءالله هغه ویل وایي دغه وایي د هندیا کې فلمونه جوړېدو بیا که راوایي افغانستان ورته ویلي چې موږ ته هم د فلم طریقه را زده کړئ یو څو نفره راکړئ بیا دوی وایي 10 نفره کسیزه ډله ورته راولېږله چې دا به تاسو د فلم راهنمایي کوي د لیس رالو نو هغه په فلم کې خو په کلاشینکوف باندې خالي ګل باندې ولي چې بیا لویږي هغه هغه تربیه وکړي دوی دلته په رښتیا ویستلي وو بیا یې وایي هر ورکو وایي دا تمام نور راولېږي نو دوی ملیشې تمامېږي بیا ته وایي نور راولېږي زبردست دوی د ملیشې جوړوي موږ به ورته ختموو طالب یې ختموي دوی له انډیا نور راغواړي هغه طالب ورته ختم کړي بیا له انډیا نور راغواړي اوس جمعالدین کوچي ته وایي چې نور امریکان راولېږه د خیر سره نو مننه د وخت کولو چې یو سوال مې له قاري صاحب کول خو هغه اوس نسته زه بیا په بل لایف کې انشاءالله پوښتنه ځینې وکړو الله مو قدرمن که عزتمن شه افغان ورور زاهد افغان مهرباني وکړه السلام علیکم ستر جنرال مبین صاحب انجینر صاحب قاضي صاحب د استودیو کې ناس ټول کسانو ته نیکې هیلې پیرزوینې مبین صاحب سوال درنه کومه ستانه یا انجینر صاحب هر یو چې جواب راکوي هندوستان ډیر قوي ده او که دغه د شمالي اتلانتیک پیمان ناټو چې په رأس کې امریکا وه دا ډیر قوي دي او که دغه ډیر قوي و چې دلته دا 20 کاله یاره دغه هندوان ځکه قوي دي که نه نور خو نور نه پوهېږم خو دغه امریکان وایي چې وږي او تږي سي نو بیا دوی اوبو لکه هغه د هغه چې دي هندوان دوی خوشایي غول او متیاز هر شی خوري نو دغوی دا ماتول په دې اسانه دي چې دا دام سمندري ځواکونه دي بغیر له ډوډۍ بغیر له اوبو یې ګزاره کېږي او یو د بل متیاز یې چې کي هغسې که نه همداسې تبرکان یې چې کي داسې افتخاران ځکه دا مبین صاحب دوستم احمد ضیا مسعود عطا محمد دوی دا درې واړو په وار باندې سفرونه وکړه هندوستان ته د همدې ملیشه سازۍ په باره کې هغوی ته ویل چې موږ سره کومک وکړي نو په نظامي او اقتصادي لحاظ خو ناټو دلته ډېره قوي ده او امریکایان ډېر قوي وو هند به د دوی سره څه وکړي مبین صاحب هند نرسې خپل ولس ته تشنابونه جوړ کړي په پټیو کې د ماینونه نښه کوي دا د یو ښځه او نرې خو تاسو ته معلوم ده چې هغوی تشنابونه نه لري د دې له وجې چې کورونه یې ډېر تنګ دي نو د باندې پټیو ته وځي دویمه خبره دوی د غوا د متیازو په ځای باندې اوبو چې کې هندوستان کې د اوبو هم کمای ده درېیمه خبره دوی د ډوډۍ په ځای غول نه خوري غول خوري دا هندوان نه دي ښه دوی د غوا عبادت کوي دوی کنران دي دغه عمره کشمیر د 80 کال له پاکستان نه نسی نیولای دغه عمره کشمیر دوی د کشمیر ونیسي دوی د هغه بنګال بیرته ونیسي دغه پاکستان لوی هېواد چې تېنه بیل سوی ده په لکونو مربع مځکه دا چې تېنه بیله سوې ده دغه دې وګټي هندوان دي موږ د افغانستان جګړې کې ګوتې نه وهي ګوره که یو وارم بیا اعصاب خراب سو بیا تانور او دوستم دوی ته تاسو دلته کښېنئ موږ ځو بس په ډیلي باندې حکومت کوو بیا خو هندوانو غیرت موږ ته معلوم ده که نو هندوانو ته موږ مخکې هم ښودلې موږ د همغه احمدشاه بابا لمسي یو چې په تاسو حکومت کړی ده موږ د همغه ابدالیانو بچي موږ د همغه وزیر اکبر خان بچي ګوره موږ اشرف غني د شرنګا او بړینګا په سترګه مه ګوره دوی به غلامان دوی به رزیلان موږ ته د ګلمرجان او ډاکټر میک اپ په سترګه مه ګوره چې وروره ګله ته وایې چې بیا ښه سره معلوم یو نو تیار دی هلته چاربهار بندر کې لار هم راته جوړه کړې ده بیا د ګوره کار در خرابوي نو هندوان په دې پوهېږي خیر د یو یا وړې وړې چورلکې پلاستیکي دي رالیږي پروا نه کوي شمس الله ورور هندوستان ته ګوره هی وای خرو ته ګوره سارا شپو ته ګوره هندوانو ته ګوره د غوا زامنو ته ګوره د افغانستان جګړه او بیا شمال ټلواله بیا پسې ګوره شمس الله وروره مهرباني وکړه مبین صاحب بخښنه غواړم اوس چې دغه ملیشه سازي کېږي مبین صاحب د دغې اردو چې دوی د وطن دفاع ده او دا هغوی اچولې ده د دغې اردو حیثیت څه کېږي دوی ولې دا فکر نه لري چې دغلته اوس موږ په هغه باندې موږ ښایي دلته څه یو چې ملیشه سازي کېږي دغه دننه هم دغه د کابل په اداره کې فعال خلک دي چې د ملیشه سازۍ ته لاره سازوي اوس
دغه اردو ولې فکر نه لري، ولې دوی فکر نه کوي چې زمونږ په ضد باندې خو دلته یعنې موږ هېڅ یو، موږ ته څوک حیثیت نه راکوي چې یعنې تاسې د دې جوګه نه یاستئ چې بیا مبارزه وکړئ. انجینر صاحب ستا څه نظر ورکړي؟ زاهد افغان وروڼه الله دې خوشحال در ډېر ښه سوال دی وکړو. دا خلک چې دوی په دغه خپلو ملیشو باندې د دوی چې کوم اوسپیرن ملي اردو دی ورته وایي، هغه ملي اردو دوی نوره دوی په باندې بې اعتباره سوي دي، ځکه چې هر ځای کې تسلیمیږي روزانه. دوی اوس ورخطا دي چې ملي اردو خو لاړه ختمه شوله، روزانه تسلیمي شروع کړله، اوس ملیشو ته لاس واچاو. دې نه نه دي خبر چې دغه ملیشې خو هغه خلک دي چې دوی پې بمونه غورځول، هغه به انشاءالله صلات یې اخلي او بیرته به هم دوی پې باندې ځوړندوي انشاءالله. هغه به مجاهدینو سره د دې ملي اردو نه په اسانه ملګري کېږي. دوی نه لار ورکه ده چې په دنیا کې هغه بېغیرته قوم، هغه قوم چې هر چا ورباندې حکومت کړی ده، 5 مغول راغلل، 500 کاله په انډیا حکومت وکړ په هندوستان باندې د خان په نوم باندې. هغوی اوس هغوی نه کومک غواړي. یو یې ورغی هلته بګوان ته ورته سجده وکړله، بل څه لاړو بګوان ته سجده وکړه، پرون د بل پسې ورغلی و بګوان ته سجدې کولې دی. تاسې بګوان کې خو ډېر کار د موږ سره څه کومک وکوئ؟ نو دوی ورخطا سوي دي. نور اخر دې ته ورسېدل چې هغه هندو چې په دنیا کې هېڅ کله چا نه دی اورېدی چې هندو دې په چا حکومت کړی او هر چا په دې حکومت کړی، او دوی ځان ته غیرتي خلک وایي چې موږ خو ډېر غیرتي خلک یو، موږ هغه افغانان یو. نو ته چې افغان ځان ته وایې، څنګه ته ځې د هندو نه کومک غواړې؟ ته خو بیا ځان سره حیا وکړې، شرم وکړې. نو دوی ته شرم نور حیا هر څه ته ختم سوي دي، لار ته ورکه ده چې کومه خوا چا ورته ویل دې خوا را منډه که هماغسې منډه ده. نو نور دوی د خپل ملي اردو نه ناامیده شول. ملي اردو چې د الحمدلله روزانه تسلیمیږي، تاسې وګورئ په هره منطقه کې 100-200 د سلاو سره تسلیمیږي. نو دوی پوه شول چې د دغې خوا هم راخطا شوله. اوس دغه دوی ته آخري منډه پاتې ده، او د آخري منډه انشاءالله داسې منډه به وي چې دوی به سلا ورکړي او هغه به انشاءالله د مجاهدینو سره بیا هغه ملګري شي، ځکه هغوی دا لیدلي دي چې په دوی باندې کوم ظلمونه سوي دي. همدغه خلکو طالبان خو څه له امریکا نه دي راغلي، خو د همدغه خلکو بچان د همدغه غرو کې چې اوسېږي، ته هم هغوی ته سلا ورلېږئ چې تاسې ملیشه سئ، هغه به سلا ترې اخلي انشاءالله او بیرته به مجاهدینو ته تسلیموي او ورته وایي چې راځئ موږ هم در سره یو. اوس نو قوي کېږو نور هم، نو انشاءالله دوی به رانیسي او په دې چوکونو کې بیا یو ځوړندو له خیر غم یې مه کوه. بالکل. شاه اسمت بړس